د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی ټی ایم لویه غونډه. پښتانه څنګه په اتفاق شول؟ کراچۍ کې څومره کسان راغونډ شوي دي؟ پاکستانی پوځ څنګه د غونډې په دې ناکامولو کې څنګه بېوسه پاتې شو؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې یوه لویه غونډه رابللې ده. په غونډه کې په زرګونو پښتنو ګډون کړی دی. کراچۍ د پاکستان یو تجارتي ښار دی چې پکې زیات پښتانه میشت دي. په دې ښار کې په دومره لوړه کچه غونډه رابلل شوې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ عظیم او چټک پرمختګ په نښه کوي. د کراچۍ څخه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې هم یوه غونډه نیول شوې وه. په دومره لنډه موده کې دا دوهمه لویه غونډه ده چې پی ټی ایم یې دایروي. د چمن غونډه هم یوه شانداره غونډه وه او دومره پښتانه پکې راټول شوي وو چې د پاکستان پوځ د ډېرې غوسې څخه څو ورځې وروسته په عامو پښتنو حمله وکړه. په کراچۍ کې د پښتنو نننۍ غونډه هم یوه لویه غونډه ده. د سیمې څخه په رارسېدلو ویډیوګانو او انځورونو کې ښکارېږي چې د خلکو یوه عجیبه ګڼه ګوڼه ده او زرګونه خلک راغلي دي. د پی ټی ایم له لوري په پرله پسې ډول او لنډ وخت کې د دومره لویو غونډو راټولول او جوړول ښایي چې پښتانه د یو اتفاق خاوندان دي. د پښتنو د مشر منظور پښتین په یوه خبره همدا ټول پښتانه راټول شوي او د پاکستان غوندې یو مظلوم ریاست په وړاندې ودرېږي. پښتانه اوس په دې پوه شوي دي چې که دوی په اتفاق او اتحاد سره ولري نو هیڅوک یې په وړاندې نشي درېدلی. دوی چې ټول په یوه لاره وي بیا هیڅوک د دوی د لارې مخه نشي نیولی. له همدې کبله اوس ټول پښتانه په یوه اواز دي. مطلق اکثریت پښتانه اوس د منظور پښتین د مبارزې ملاتړ کوي. څو ورځې وړاندې کله چې پاکستاني پوځ په منظور پښتین دا بندیز لګولی و چې ګواکې چمن ته به نه ځي، پښتین دې غونډې ته په داسې شکل ولاړ چې د پاکستان د پوځ پیریان هم نه ورباندې خبر. اوس بیا پښتین په داسې یوه غونډه کې په کراچۍ کې راڅرګندېږي چې زرګونه ګډونوال لري او د خپل حق ناره پورته کوي. دا پاکستان پوځ نور د پښتنو د دې اتحاد او اتفاق پر وړاندې ډیر څه نه لري. پنجابي پوځ څو ورځې وړاندې هم په عامو پښتنو ګولۍ وورولې، خو نن بیا د پښتنو غونډه دا وښوده چې پښتانه به د پنجاب ګولۍ په شا نه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.